او منز عزتمندو د ډیر عمومیت دی. منز عزتمندو په نوجوان باندې فرض، په بوډا باندې فرض، بالغ ماشومانو باندې فرض، نوجوانانو باندې فرض، نارینهو باندې فرض، زنانو باندې فرض، بوډا باندې فرض، ځوان باندې فرض، امیر باندې فرض، غریب باندې فرض، او دغه رنګ عزتمندو یتیم باندې فرض، او چې یتیم نوي هغه باندې فرض. چې سترګې شته په هغه فرض، چې سترګې نشته په هغه فرض، چې لاسونه شته په هغه باندې فرض، چې لاسونه نشته په هغه فرض، چې خپې شته په هغه فرض، چې خپې نشته په هغه باندې فرض. یو انسان لون کون دی خو مونځ پیژني چې مونځ فرض دی، په ده باندې مونځ فرض دی. نو مونځ عزتمندو په هر چا باندې تقریبا فرض دی. چې په ولاړې نشي کولی په ملاسته به کې، په ناسته به کې، چې په ناسته نشي کولی په ملاسته به کې، او چې بدن کې د حرکت موجود او حرکت دله نقصان نه درکوي مونځ به کې. تر دې پورې انسان بیمار دی، اوبه نشي استعمالولی، تیمم او که خاورې ځان پورې راکاږه خو مونځ به کې. په خاورو باندې بظاهر سړی ککړېږي، صفا کېږي په بظاهر نه، خو الله رب العزت د مونځ د اهتمام دپاره چې څوک بانی اونې کی وایي ځه چې اوبه در کره نه وي یا اوبه د سره شته خو تاله بدې دي، نو په دې خاورو باندې ځان ککړ که خو زما دپاره مونځ ادا کا. سفر کې فرض، حضر کې فرض. په سفر کې انسان ته ډېر تکلیف وي، سودا غستل دي، په لاره سفر روان دی، مونځ به کې. شرایط اسانی راغلی ده، زه خیر دی نیم مونځ کوه، زه چې په لار روانې سنت پرېږده، خدا پکې نشته چې سفر خو ډېر ګران او ما 15 غنټې سفر کړی او ما 2 ورځې مسلسل سفر کړی دی، په دې کې به بیا هم فرض مونځ کې. نو سفر حضر کې تر دې پورې انسان ته قبله نه ده معلومه، قبله نه ده معلومه چې کوم طرف ته مونځ وکړم، بیا هم پتا باندې مونځ فرض دی. فاینما تولوا فثم وجه الله، بس چې کوم طرف ته دې مخ کو بس دا د الله طرف ته غمې مه کوه، مونځ کوه. یو انسان سره لباس نشته دی، بالکل ننگا تړنګا او بالکل په بدن باندې کپڑا نشته دی، چې بار روزي نو شرم ورته محسوسیږي، یا الله اوس خو به مونځ نه کومه، وایي نه دې حالات کې به مونځ کې. په ناستې وکړه چې ستا ستر چاته نه ښکاره کېږي، کور کې دننه وکړه، د ښځو په شان باندې وکړه، یو کپړه ځان نه تاو کا، که دام د سره نه دننه په کور کې وکړه، کور نه دننه کمره کې وکړه، په تیاره کې وکړه، خو مونځ به بیا هم ادا کې. مونځ دومره اهم عبادت دی. دغه رنګ عزتمندو دشمنانو سره مخامخي د جنگ دوران دی، د جهاد دوران دی، فوجي حمله ده، الله رب العزت د دې دپاره په قرآن کې د مونځ طریقه را لېږلې ده. مونځ دومره اهم چیز دی چې فوجیان د الله دپاره او مجاهدین د الله دپاره جهاد کوي، سر ورکوي، څومره لوی عمل کوي. یو انسان سر ورکوي، پکار دا دی مونځ ته ضرورت پیښ نشي، الله وایي نه نه مونځ به بیا هم ماته کې، پهله به سر ښکته کې، وروسته به سر کټ کې. پهله سر ښکته که، دا الله ته دومره محبوب دی.